د ویستلې تورې د ناول څلورمه برخه. خالد اوچت شو او سترنجي یې ټوله کړه او د اس له زین سره یې وتړل او سپور شو او د مدینې په لور روان شو. هغه ذهن له یادونو څخه تشول غوښتل، مګر د هغه ذهن مدینې ته رسیدلو چیرته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و، کوم چې د اسلام د تبلیغ مرکز جوړ شوی و. د هغه د خیال په راتلو سره د هغه ذهن وروسته تللو او هغه ته یې هغه منظر ورښودلو د کوم چې را پیدا کوونکی هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و. د هغه په ذهن کې د هندي الفاظ یاد ته راتلل چې هغې خپل خاوند ابو سفیان ته ویلي وو: زه خپل پلار او تره هیرولی شم، آیا زه خپل د جګر ټوټه حنظله هم هیرولی شم؟ مور خپل زوی څنګه هیرولی شي؟ په الله جل جلاله قسم دی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم ته د خپل زوی وینه نشم بخلی. دا جګړه محمد صلی الله علیه وسلم کړې وه. زه حمزه او علي نه بخم، هغوی زما د پلار، زما د تره او زما د زوی قاتلان دي. ابو سفیان وویل: زما وینه یوازې زما د زوی وژنه ګرموي، پر ما باندې د خپل زوی د وینې بدل فرض شوی دی. زه له ټولو مخکې دا کار کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف زبردست پوځ تیاروم. زه د راتلونکې جګړې قابل نه پرېږدم. مشهور مورخ او وقایه نګار واقدي لیکي چې په راتلونکې ورځ ابو سفیان ټول سرداران راوغوښتل. په هغو کې زیات شمیر د هغو سردارانو و چې په یوه نه یوه وجه د بدر په جګړه کې شریک نه وه، او له هغو څخه د هر یو نه یو کس خپلوان په دې جګړه کې وژل شوی و. ټولو د انتقام اراده له ځان سره راوړې وه او راغلي وو. ابو سفیان وویل: زما ځوان زوی ووژل شو، که زه انتقام وانخلم ماته د ژوند هیڅ حق نشته. ټول په یو ځل په خبرو کولو شول. هغوی په دې متفق و چې له مسلمانانو څخه د بدر د ماتې انتقام واخیستل شي. خالد وویل: لیکن له تاسې څخه اوس هیڅوک په خپل کور کې مه کښینئ. په بدر کې موږ صرف د دې لپاره فضیلت کې ولوېدو چې سرداران په کورونو کې کښېناستل او هغه خلک یې د جنګېدو لپاره ولېږل چې د قریشو په عظمت نه پوهېدل. خالد د تره زوی اکرمه چې د ابوجهل زوی و په قهر شو او ویې ویل: ایا زما پلار هم د قریشو د عظمت خیال نه ساتلو؟ ایا صفوان بن امیه پلار هم د قریشو د عظمت خیال نه ساتلو؟ ته چیرته وې د ولید زویه؟ ابو سفیان وویل: موږ دلته له یو بل سره د جګړې لپاره یو ځای شوي نه یو خالده. تا ته داسې خبره کول پکار نه و، د کوم څخه چې څوک خپله بې عزتي محسوسه کړي. خالد وویل: له موږ څخه هیڅوک هم عزت والا پاتې نه شو. موږ ټول تر هغه وخته پورې بې عزته یو تر کله چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه مریدان د تل لپاره ختم نه کړو. زما د خپلو اسونو په سمونو قسم وي، زما د وینې ګرموالی زما سترګې سوځوي. دا سترګې د مسلمانانو وینه یخولی شي. زه بیا وایم چې اوس به سردار مخکې وي او زه پوهیږم چې زه په میدان جنګ کې چیرته و اوسم، لیکن په جګړه کې چې زموږ سردار وي د هغه د حکم پابند به اوسم. او که زه پوه شم چې سردار ماته داسې حکم راکړ چې موږ ته نقصان راکوي، زه داسې حکم نه منم. ټولو په اتفاق سره ابو سفیان خپل سردار مقرر کړ. له هغه څخه څو ورځې مخکې د اهل مکه یوه قافله له فلسطین څخه مکې ته بیرته راتلله. دا تجارتي قافله وه. د مکې د اوسیدونکو خصوصا د قریشو هرې کورنۍ په دې تجارت کې برخه اچولې وه. په دې قافله کې لږو ډېر 1000 اوښانو باندې مال تللی و چې د هغه قیمت 50,000 دینار و. د قافلې سردار ابو سفیان و چا چې 1 دینار 2 دیناره ګټه کړې وه. د قافلې د بیرته راتګ لاره د مدینې له څنګ څخه تېرېدله. مسلمانانو ته معلومات وشو، هغو د پوره قافلې د نیولو اراده وکړه او په یو ځای کې یې قافله را چاپېره کړه
لیکن هغه ځمکه داسې وه چې ابو سفیان یو سړی او یو اوښ د ځمکې له لاندې او باندې څخه د فایدې په اخیستلو سره له محاصرې څخه وویستل. د خالد آس خرامان د مدینې په لور روان و، مګر د خالد ذهن د وروسته لوري ته سفر کولو. هغه ته هغه وخت چې قریشو د انتقام اخیستلو پروګرام جوړولو لپاره یو ځای شوي وو، یو لفظ چې چا ویلی و د هغه غوږو ته راتلل. ابو سفیان وویل که تاسو خپله سرداري ماته راکړه نو په تاسې باندې زما د هرې فیصلې پابندي لازمه ده. زما لومړی فیصله دا ده چې ما همدا اوس 50,000 دیناره ګټه په تاسو تقسیم کړې نه ده. هغه زه نه تقسیموم، دا به د مسلمانانو په خلاف په فیصله کوونکې جګړه کې استعمالیږي. له ټولو مخکې خالد وویل ما ته او زما کورنۍ ته دا فیصله منظوره ده. بیا منظوره ده، همداسې وکړه. د منظوره د غږونو اوچت شول. ابو سفیان وویل زما دویم حکم دا دی چې د بدر په جګړه کې چې زموږ کوم سړي وژل شوي دي د هغوی خپلوان او زارۍ کوي. ما سړي په خپلو ګیرو وهلو لیدلی دي او ښځې مې په سلګیو لیدلی دي. په الله جل جلاله قسم کله چې اوښکې توییږي نو د انتقام اور سړیږي. له نن څخه د بدر په وژل شوو هیڅوک به ونه ژاړي. او زما دریم حکم دا دی چې مسلمانانو د بدر په جګړه کې زموږ کوم سړي قید کړي دي د هغو د خوشي کولو لپاره هیڅوک کوښښ ونه کړئ. تاسو پوهیږئ چې مسلمانانو د قیدیانو د خوشي کولو لپاره د هغو درجې مقررې کړي دي او د هغو فدیه یې له 1,000 څخه تر 4,000 درهمو مقرره کړې ده. موږ مسلمانانو ته 1 درهم نه ورکوو، دا روپۍ زموږ په خلاف استعمالیږي. خالد د اس په شا باندې کېناست او د مدینې په لور روان و. کله چې هغه لمحې ور په یادېدې نو د هغه ساه بندېدله. د خپتیان حالت یې په ټول ځان کې خور شوی و. هغه وخت ډېر وروسته پاتې شوی و، لیکن اوس هم د هغه په وجود کې خپتیان را ژوندی شوی و. هغه ته قهر او خپتیان په دې خبره راتلو چې په مجلس کې فیصله شوې وه چې له مسلمانانو سره د مکې هیڅ سړی د خپلو قیدیانو د خوشي کولو لپاره خبرې نشي کولی او مدینې ته نشي تللی، مګر یو سړی په پټه او غلا مدینې ته لاړ او فدیه یې ادا کړه او خپل پلار یې راخلاص کړ. له دې څخه وروسته د قریشو یو سړی به په پټه او غلا مدینې ته لاړ او خپل خپلوان به یې راخوشي کړل. ابو سفیان بیا خپل حکم بیرته واخیستلو. د خالد خپل ورور چې نوم یې ولید و له مسلمانانو سره جنګي قیدي و. که تر هغه وخت پورې قریشو خپل ډیر قیدیان نه وی خوشي کړي نو خالد د خپل ورور د خلاصون لپاره هیڅ وخت نه تلو. هغه خپل ورونو مجبور کړی و چې د ولید د خوشي کولو لپاره لاړ شه. خالد ته په یاد راتلل چې هغه له خپل وقار څخه د ټیټېدو لپاره نه رضا کېده، مګر هغه ته یو خیال راتلو. خیال دا و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم له هغې قبیلې څخه و او د هغه پیروان یعنی څوک چې مسلمانان شوي و هغه هم قریش او له اهل مکه څخه و. هغه خو له اسمان څخه نه و راکوز شوی. هغه خو دومره تیز او زړور نه و چې په 314 کسانو 1,000 کسانو ته ماتې ورکړی شي. اوس په هغه کې څنګه قوت راغلی دی چې هغه موږ شرموي او زموږ د سړیو قیمت یې مقرر کړی دی. خالد وویل زه محمد صلی الله علیه وسلم یو نظر ګورم او په غور یې ګورم. او هغه خپل ورور هشام له ځان سره یو ځای بیولی و او مدینې ته تللی و. هغه له ځان سره 4,000 درهمه تړلي و. هغه ته معلومه وه چې د بنو مخزومه سردار ولید د زوی فدیه له 4,000 درهمو څخه کم نه وي. همداسې وشول. هغه مسلمانانو ته لاړ
د خپل ورور نوم یې واخیست. نو یوه مسلمان چې د قیدیانو د خوشي کولو او فدیې اخیستلو ماموریت یې په غاړه درلود ویې ویل چې 4,000 درهمه ورکړه. د خالد ورور هشام هغه مسلمان ته وویل زه په فدیه کې څه رعایت غواړم. تاسې خلک اخر له موږ څخه یاستئ، لږ د پخوانیو خپلویو خیال وکړئ. مسلمان وویل اوس موږ له تاسې څخه نه یو، موږ د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم پابند یو. هشام پوښتنه وکړه ایا موږ ستاسې پیغمبر سره خبرې کولی شو؟ خالد په قهر او غضب سره وویل هشامه ما خپل ورور په خپل وقار باندې قربان کړی و، مګر تا زه له خپل ځان سره راوستلم. دی چې څومره غواړي هغه ورکړه. زه د محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته نه ورځم او له هغه څخه د رحم خیرات نه غواړم. هغه له درهمونو څخه ډکه خلطه د هغه مسلمان مخې ته واچوله او ویې ویل وشمېره او زما ورور ماته حواله کړه. روپۍ وشمېرل شوې نو ولید یې خالد او هشام ته ورکړ. 3 واړه ورونه په همغه وخت مکې ته روان شول. په لاره کې دواړو ورونو له ولید څخه پوښتنه وکړه چې د هغو د ماتې وجه څه وه. د هغو هیله وه چې ولید چې د یوې جنګیالي کورنۍ ځوان و او هغه به د فن د حرب و ضرب د لارو چارو مطابق د مسلمانانو د جنګي چالونو ښېګڼو او خپلو خامیو څخه به خبرې وکړي. مګر د ولید انداز داسې و او د هغه په شونډو مسکا داسې وه څرنګه چې په هغه له اسرارو څخه ډک اثر وي. خالد بیا له هغه څخه وپوښتل ولیده څه خو ووایه، موږ به د خپلې ماتې انتقام اخلو. د قریشو ټول سرداران به په راتلونکي جګړه کې شاملیږي. موږ 4 چاپیر قبیلې هم له ځان سره یو ځای کوو او هغوی په مکه کې په راټولېدو شروع کړې ده. ولید وویل ټول عرب یو ځای کړه خالده، تاسې مسلمانانو ته ماتې نشئ ورکولی. زه نشم ویلی چې د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې کوم جادو دی یا د هغه نوې عقیده رښتیا یا چې زه د هغه په قیدي کېدو سره هم هغه ته ناخوښ نشم ویلی. هشام وویل بیا ته د خپلې قبیلې غدار یې یا پر تا باندې د هغه جادو اثر کړی دی. هغه یهودي پیشوا صحیح ویلي وه چې له محمد صلی الله علیه وسلم سره کومه نوې عقیده نشته، د هغه په لاس کې جادو دی. خالد وویل جادو و کنه نو په بدر کې قریش ماتې خوړونکي نه وو. ولید داسې لکه چې د هغو خبرې یې نه اورېدلې، د هغه په شونډو مسکا وه او هغه به تاوېده راتاوېده او د مدینې لوري ته به یې کتل. له مدینې څخه لږ لرې د ذوالحلیفه په نامه باندې یو ځای یادېده. 3 واړه ورونه هلته ورسېدل. نو شپه تیاره شوې وه. د شپې د تېرولو لپاره هغوی هلته تم شول. سهار چې یې سترګې خلاصې کړې نو ولید نه و، د هغه اس هم هلته نه و. خالد او هشام په فکرونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې ولید بیرته مدینې ته تللی دی. هغو ولیدل چې په هغو باندې څه اثر و. دا اثر یوازې د مسلمانانو کیدی شي. دواړه ورونه مکې ته راغلل. څو ورځې وروسته هغو ته له مدینې څخه د ولید شفاهي پیغام ورسید چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رښتیانی رسول ومانه او هغه د هغه صلی الله علیه وسلم له شخصیت او خبرو څخه دومره متاثر شوی و چې هغه اسلام قبول کړ. خالد ته هغه وخت ډیر قهر راتلو. یو خو د هغه ورور لاړ، دویم 4,000 درهمه لاړل. د دې لپاره چې د قریشو مسلمانانو په منځ کې د وینو دښمني پیدا شوې وه نو مسلمانانو دا روپۍ بیرته ورنه کړې. د روپیو د بیرته نه ورکولو دویمه وجه دا وه چې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو قریش د مسلمانانو په ضد د فیصله کوونکې جګړې تیاری کوي او د دې لپاره یې بې اندازې درهم او دینار یو ځای کړي دي. خالد ته د مدینې په لور روان و.
هغه ته له افق څخه د اوښ د بوکام په څیر یو شی نظر ته راغلل. خالد پوهېده چې دا څه دي. دا د احد غر و چې له مدینې څخه 4 میله لرې و. په شمال کې دی. دا وخت خالد د شګو په ډیره اوږده او لږ اوچته غونډۍ روان و. د خالد له شونډو څخه ټیټ غږ وخوت او هغه ته خپل راپارول غوږونو ته ورسېده. احده احده، زه ابو سلیمان یم، زه ابو سلیمان یم. له دې سره هغه ته د یوې خونړۍ جګړې شور او غوغا او د سلهاوو اسونو د سومونو غږونه او د تورو د جنګولو اوازونه په اورېدو شول. خالد د دې جګړې د جنګېدو لپاره بېتاب و او هغه دا جګړه ترسره کړې وه. د خالد ذهن وروسته په شا تلو شو. یوازې د 4 کالو مخکې پیښه وه، د کال 625 عیسوي مارچ 14مه کې، چې قریشو په مدینې باندې د حملې لپاره کوم لښکر تیار کړی و. هغه په مکه کې یو ځای شوی و. د هغه ټول شمېر 3000 و. په دې کې 700 کسانو زره اغوستلې وه. اس سواره د 200 په شاوخواو کې و او رسد او د جنگ سامان په 3000 اوښانو باندې بار و او دا لښکر د خوځېدو لپاره تیار و. خالد ته لکه د یوې ورځې مخکې خبرې په څیر په یاد و چې دا لښکر یې ولید. هغه څومره خوښ شوی و. د انتقام د اور د سړولو وخت راغلی و. د دې لښکر سالار اعلی ابو سفیان و او خالد د دې لښکر د یوې برخې قومندان و. د هغه خور هم له دې لښکر سره روانه وه. له هغه څخه علاوه 14 ښځې له دې لښکر سره د تلو لپاره تیارې وې. په هغو کې د ابو سفیان میرمن هنده هم وه. عمرو بن العاص او د ابو جهل د زوی اکرمه ښځې هم شاملې وې. نورې ټولې د سندرو او سازو سره د والا ښځې وې. د ټولو په اوازونو کې سوز و او د هغو ساز دریا او ډولک و. د هغو ښځو په جګړه کې دا کار و چې له جوش او جذبې څخه ډکې سندرې یې ویلې او د سپاهیانو حوصلې به یې اوچتې ساتلې او د هغو یاد به یې تازه ساتلو چې د بدر په جنګ کې وژل شوي وو. خالد ته د افریقا یو حبشي یاد ته راغی، د چا نوم چې وحشي بن حرب و. هغه د قریشو د یوه سردار جبیر بن مطعم غلام و. هغه اوږد قد، تور مخ او طاقتور و. هغه د برچې وهلو په فن کې شهرت ترلاسه کړی و. له هغه سره د افریقا جوړې شوې برچې وې. د هغه افریقایي نوم بل څه و. هغه ته د عربي نوم جبیر د هغه جنګي کمالاتو ته په کتو ورکړی و. له خوځېدو څخه مخکې جبیر بن مطعم هغه ته وویل: بن حربه، زه له خپل تره د وینو بدل اخیستونکی یم. شاید ما ته موقع په لاس را نشي. زما تره د بدر په جګړه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تره حمزه وژلی دی. که تا حمزه وواژه زه تا ازادوم. وحشي بن حرب وویل: حمزه به زما په برچه وژل کېږي ای آقا. دا حبشي غلام هغې خواته لاړ چیرته چې هغه ښځې په اوښانو سرې شوې وې چې له دې لښکر سره یو ځای تللې. کومې ښځې غږ وکړ: ابو اسامه. دا د وحشي بن حرب 2م نوم و. هغه ودرېد، ویې لیدل چې د ابو سفیان میرمن هندې هغه ته غږ کوي. هغه هغې ته نږدې ورغی. هندې وویل: ابو اسامه، حیرانېږم، ته ما وغوښتلې. زما سینه د انتقام په اور کې سوځي. زما سینه یخه کړه. غلام وویل: حکم. زه د خپل سالار د میرمنې په حکم باندې ځان ورکولی شم. په بدر کې زما پلار حمزه وژلی دی. هندې وویل: ته حمزه ښه پیژنې؟ دا ووینه، ما چې د سرو زرو کومه ګاڼه اغوستې ده، که تا حمزه وواژه نو دا ټوله ګاڼه به ستا شي. وحشي بن حرب د سرو زرو په ګاڼه باندې نظر وځغلاوه. نو هغه موسکی شو او تر شونډو لاندې یې له عزم څخه په ډکه لهجه وویل: حمزه به همدا زه وژنم.
خالد ته د خپل لښکر خوځېدل په یاد و. په همدې لاره باندې لښکر مدینې ته تللی و. هغه په یو جګ ځای درېدلی و او خپل لښکر یې لیدلی و. د هغه سینه له فخر څخه خوره شوې وه. هغه ته د مدینې په مسلمانانو رحم راغلی و، لیکن هغه رحم هغه ته خوشحالي ورکړې وه. دا د وینو دښمني وه. دا د هغه د وقار مسئله وه. مسلمانانو تر پښو لاندې کول د هغه عزم و. د احد له جګړې څخه ډېرې ورځې وروسته هغه ته معلومات شوی و چې کله په مکه کې قریشو لښکر راټولولو نو د هغه خبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی و. او کله چې دا لښکر د مدینې په لاره کې و نو د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغو رفتار، د هغو د تمځای او له مدینې څخه د فاصلې خبرونه پرله پسې ترلاسه کېدل. هغه ته له مکې څخه د لښکر د خوځېدو خبر حضرت عباس رضی الله عنه ورکړی و. د قریشو دې لښکر له مدینې څخه څو میله لرې د احد غره ته نږدې په یوه داسې ځای کې خیمې ووهلې چې شین او سمسور و او هلته اوبه هم وې. خالد ته معلومه وه چې د مسلمانانو دوو جاسوسانو د دې لښکر پوره شمیر لیدلی دی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي وه. 21 مارچ د کال 625 عیسوي په ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل پوځ ته د خوځېدو حکم ورکړ او د شیخین په نامه د یوه غره په لمن کې خیمې ووهلې. له نبي صلی الله علیه وسلم سره 1000 پیاده مجاهدین و، له کومو څخه چې 100 کسانو په خپلو سرونو باندې زغرې اغوستې وې. له مجاهدینو سره یوازې 2 اسونه و، له کومو څخه چې یو یې له محمد صلی الله علیه وسلم سره و. په دې وخت کې د مسلمانانو د نفاق لومړۍ ښکارندویي وشوه چې له غدارۍ سره برابره وه. د مدینې ځینو داسې خلکو اسلام قبول کړی و چې له زړه څخه مسلمان شوي نه وو. هغو ته رسول مقبول صلی الله علیه وسلم منافقین ویلي وو. چاته چې دا معلومول چې هغه رښتیاني مسلمانان دي یا منافقین دي ډېر سخت کار و. کله چې مجاهدین له مدینې څخه د شیخین لوري ته په خوځېدو شول نو یوه با اثر سړي د چا نوم چې عبدالله بن ابی و له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې بحث اړم شو چې د قریشو لښکر 3 چنده دی. د دې لپاره له مدینې څخه بهر تلل او له هغو سره جنګېدل نقصان ورکوونکي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو له نورو سردارانو څخه رایه وغوښتله. نو اکثر وویل چې له ښار څخه بهر جنګېدل زیات ښه دي. هغه د عبدالله بن ابی هم خیاله و، مګر هغه د اکثرو فیصله قبوله کړه او د خوځېدو حکم یې ورکړ. عبدالله بن ابی له ښار څخه د بهر وتلو څخه انکار وکړ. د هغه په شاته تګ ډېر په ځنډ شوی و چې د اسلام له مجاهدینو څخه 300 کسان شاته لاړل. کله چې معلومات وشو چې دا ټول منافقین و او عبدالله بن ابی د هغو ټولو سردار و. اوس د 3000 په مقابل کې د مجاهدینو شمیر یوازې 900 پاتې شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مات نه شو او همدا 900 کسان یې له ځان سره بوتلل او د احد د غره په لمن کې د شیخین په سیمه کې مجاهدین په جنگي ترتیب سره کړل. خالد رضی الله تعالی عنه په یوه جګه غونډۍ باندې ولاړ و او د مسلمانانو دا ترتیب یې لیدلو او هغه خپل سالار ابو سفیان ته وویل او د خپلو ډلو ځای یې وټاکه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجاهدین لږ و، ډېر په 1000 ګزه اوږدوالي کې خواره کړل. شاته خوړ و. د مجاهدینو له یوې خوا سره غر و، مګر په بل څنګ کې یې څه نه و. د دې څنګ د خوندي ساتلو لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 50 غیشي ویشتونکي نږدې په یوه غونډۍ باندې کېنول. د دې غیشي ویشتونکو قومندان عبدالله بن جبیر و. د رب العالمین پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هدایات ورکړل او ویل په خپله ذمهوارۍ باندې پوه شه عبدالله، خپله شاته ګوره، دښمن مو د شا لوري ته حرکت کولی شي.
کوم چې زموږ لپاره خطر دی. له دښمن سره اس سواره ډیر دي. هغه په موږ باندې له جنګ څنګ څخه په اس سورو باندې حمله کولی شي. خپل غشي ویشتونکي اس سورو ته متوجه اوسه. له فلیو څخه زما ویره نشته. تقریبا ټول مستند مورخین په کومو کې چې ابن هشام او واقدي په خاص ډول سره د ذکر وړ دي لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جبیر ته په څرګندو الفاظو ویلي وو: زموږ شاه به یوازې ستا په ویښتوب او تکړهتوب باندې محفوظه وي. ستا لږ کوتاهي هم موږ ته ډېر ذلت لرونکي ماتې راکولی شي. په یاد ولره عبدالله، که تا دښمن په تیښته او موږ دې په فتح کې هم ولیدو نو بیا هم له هغه ځایه لرې نه شي. او که دې ولیدل چې دښمن فشار په موږ باندې زیات شوی دی او موږ ستا مرستې ته ضرورت لرو او ته باید زموږ مرستې ته ځان راورسوې، په هغه صورت کې هم ته خپل ځای مه خوشي کوه. د غره دا اوچتوالی باید د دښمن لاس ته ورنه شي. دا اوچتوالی ستا دی. له هغه ځای څخه به ته د لاندې د دې ټولې سیمې حکمراني کوې تر کوم ځایه پورې چې ستا د غشي ویشتونکو غشي رسیږي. خالد د مسلمانانو ترتیب ولیدلو او ابو سفیان ته یې وویل چې مسلمانان په خلاص ډګر کې جنګېدل نه غواړي. د ابو سفیان په خپلو ډېرو سړیو باندې فخر و او پرې نازېده. هغه غوښتل چې جګړه په خلاص ډګر کې یعنې په لوی محاذ کې وي، تر څو هغه د خپلو پلیو او سپرو په ډیروالي سره او د خپلو اسونو په زیاتوب سره د اسلام مجاهدین تر پښو لاندې وځپي. خالد ته خپل پلار له پخوا زمانې د جنګي چالونو تربیت شروع کړی و. په دښمن باندې په بې خبرۍ له څنګ یا ډډې څخه حمله کول او دښمن ته په چکر ورکولو وهل، د خپلو ډلو ویش او په هغو باندې کنټرول په دې ترتیب کې شامل و چې هغه ته یې پلار ورکړی و. هغه د یوه تجربه لرونکي سردار له نظرونو څخه د مجاهدینو ترتیب ولیدلو، نو هغه محسوس کړه چې مسلمانان د فن، حرب و ضرب کمالات ښودلی شي. ابو سفیان خپل فوز مسلمانانو ته مخامخ بوتلو. هغه اسواره پر مسلمانانو له څنګونو څخه د حملو لپاره ولیږل. په یو څنګ کې خالد او په دویم کې اکرمه و. له دواړو سره 100 اسواره وو. د ټولو اسوارو قمندان عمرو بن العاص و. د پلیو مخکې ابو سفیان 100 غشي ویشتونکي ساتلي وه. د قریشو د بیرغ له طلحه بن ابو طلحه سره و. د هغې زمانې په جنګونو کې بیرغ ته لکه د زړه په شان حیثیت حاصل و. د بیرغ له لوېدو څخه د پوځ حوصله ماتېدله او منډې رامنډې شروع کېدلې.